السلام علیکم قدرمنو کتونکو دا ما سره چې کوم ناس ځوان دی د نوم واجر دی زمونږ د کلي واجر او دلته خوندور ته راغی کېناستو ډېر د کمال نه ډک کس دی مخکې مو هم ورسره یو ویډیو کړی اوس ورسره بیا راغلی دی دی وایي ما بی اے کړې ده وایي خلکو له انګریزي نه ورځي او وایي ما له چې دی نو انګریزي راځي د دا انګریزي به اورو د ای بی سی باورو او د الیکشن پاړه ښه پاړه هم درځي سولې وایي چې کم شیز دماغ کمپیوټر دی دماغ کمپیوټر ښه دا راته ووایه چې پرامړی د استادي د نظام په پټ چې سترګې ورته پټې کوم کولی شو ښه استادي په پټو سترګو کې ورته پرامړی ده د ماشومانو ته د ای بي سی ډي او یا الف ب ت او د قرآن سبقونه دا خو موږ کولی شو دا انګریزي دې ورته لږ ووایه د خلکو ته انګریزي یاره سم لایک ون سم لایک ټو آی لایک ون سکندر از یو flower to pluck not to touch cut your code according to your clerk necessity is the mother of invention زه چې خبره ده زمونږ قسم درته وایم ته اوس یو سپهي ته ووایه ورته د پاکستان ترانه چالي کړې ده دا پته ورته نه لګي چې دا چالي کړي حفیظ جلندري حفیظ جلندري دا د کوم ځای و دا نه دی دا حفیظ جلندري نه دی دا د پاکستان ترانه نه لیکلې ده دا د پنجاب د علاقو د پنجاب د علاقو زمونږ د علاقو نه دی زمونږ د علاقو نه دی خو ای بي سي ورته لږ ووایه ای بي سی ډي ای اف جی ایچ آی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ټي یو وی ډبلیو ایکس وائی زیډ بس پاړه وایا پاړه ووایه ځه کومه یې ووایه تاله د کومه درته ګرانه ښکاري چې کومه ګرانه سولې هغه ووایم سولې کم 16 32 16 48 16 40 64 16 85 16 96 16 112 128 16 144 16 160 16 پاړې نه دی 1000 پاړه 1000 انګلیش به درته ووایم 1000 لږه شانتي 1000 کم 1000 ته 2000 1000 ته 3000 1000 ته 4000 1000 ته 5000 1000 ته 6000 1000 ته 50 قسم درته خورم کنه د پرامړی د استادي د لمون په پټو سترګو کو موږ پکې نه دي دا ولې دا ویلي ونی دي دا لیونی پکې مال نو دا چې زمونږ د ډي سی او دارسه دا دی چې د په مخ مروت باندې نوکرۍ ورکوي او دا دی چې غریب ته خپل حق نه میلوي غریب تباه مونږ هسې نو په مونږ باندې تعلیمونه سکندر سره کول چې مونږ ته یو سړي ته بیا جاب نشي ورکولی چې یو سړي ته جاب نشي ورکولی نو بیا تعلیم پې سره کېږي زمونږ نه نالایقه دي قسم درته وایم په الف بې نه پوهېږي او هغه په سکول په پرایمري استاد به یو 15,000 بالي مونږ ښه قابله نه زمونږ استاد و قسم درته وایم چې افسر به راغی نو د بیمارۍ درخواست به ورله ما لیکو ما وی هلکه بیمار یم نن راله درخواست ولیکه داسې داسې استاد مونږ نه دی مونږ سکندر دا دی چې ښه غټ ایجوکیټډ خلک یو دا دی چې څوک په هېڅ کې نه حسابوي دغه ټټکي مټکي مزدوري په چوکونو باندې یو ځای او بل ځای په یو ګاډي پسې منډه وخه په بل ګاډي پسې دا د پاکستان د مزدورۍ ژوند دی ولې نه راځي ووایه که نه ځه او څوک پر ازاد ملک نزینو د غریبۍ د لاسه بل وطن ته ځینه یو د غریب پیدا کړم خدایه نو یو د مین په زورورو خلکو کړمه ستا په یارانه کې تېر به شي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه ستا په عاشقۍ کې تېر به شي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه فقیر دې ملنګ دې کچکول مې ګرځولې چې ته وې را سره د کلي په کوڅو کې مې خیرونه ټولولې چې ته وې را سره فقیر دې وې ملنګ دې وې کچکول مې ګرځولې چې ته وې را سره د کلي په کوڅو کې مې خیرونه ټولولې چې ته وې را سره سکندره قسم درته خورم لکه دا دی چې ته به وایې مونږ نه دی سکندر زه درته قسم خورم مونږ له څوک د هېڅ نه وکړي مونږ د لنډي کوتله پورې د بټاباته پورې د اټکه پورې دې ټولو برټولو د آرمي له لاړ شو نام دي پکې پکې ته ته پته ښه پته ده چې عثمان خیل قوم یو تکړه قوم دی عثمان خیل بچي نه څوک بچ تښتېدی نه شي مونږ نر پښتانه خلک یو په خپل وطن باندې ننګ کوو زما په دورونه شهیدان شو یو په پوش کې یو په لیوي کې ماته زما ورور په لیوي کې شهید شوی ماته دغه په ځای خپله کوټه څوک نه راکوي چې دغه په ځای زما حق دی
ته یو ټپ سندره بله ووایه دا نعت به درته ووایم دا دی په ښکلې ویم خادم شاه د کانګړې کلي شاعر د 13 کالو شاعري د زما یا پټ پناه نه یم دنیا ته ښکارا عشق ډېر وخت نه بیماري د زما یو خوشحال په دې به په قیامت یم زو چې خاندان کې د مولیانو یما یا الله را کړی دی دولت د علم ځکه غرض په دې دنیا نه کومه څومره دې زیات دی برکت د علم پروا د شاه او د ګدا نه کومه یا په دې نیمګړي پانې ژوند باندې کومه مینه عالمانو سره یا خوشحال په دې به په قیامت یم زو چې مدرس د طالبانو یما واه واه ډېر زبردست وامه درته سندره ووایه څه ها او د مسافر جانان د لاسنو د زړه د پاسه مې پولی ولاړې دي نه هی وڅوک دي سعودي ته څوک دوبۍ ته نو د کوڅه ډب پینډۍ ته سي واپس راځي نه مړه مونږ په چوکوار سي راجا بازار چاندني چوک منډي موړ پېښور موړ داسې چوک نه دی چې زموږ نه پاتې نه دی ټول چوکونه مو غږولي دي په یو ګاډي پسې منډه وخه په بل ګاځي څوک دې مزدورۍ نه بوځي پنجابیان په موږ مزدوري هم نه کوي ولې په سپک نظر راته ګوري یا پنجابیان په خپلو پنجابیانو خفه کېږي په موږ خلکو نه خفه کېږي خاصه په سکندر ته یو مخلص انسان یې یو مونږ خو چې خدای پاک مونږ باندې داسې مخلص لیډر به مونږ له خدای راکړي چې هغه به د غریبانو د غریبي ختمه کړي خو دا خلک جاهله دي دا نیک انسان او دغه نه پیژني خو زه بس ځکه خو سروخړي بروخړي ګرځي غالم دا دی چې د ټول عمر د بل چوکیدارانې کوي او د بل ګرنټیانې وکړي او دغه که مونږ دغسې مخلص او یو ښه لیډر په دې ملک کې دغه کړو نو انشاءالله چې په پاکستان کې به یو غریب انسان هم نه وي او ګیله د چا نشته که نه ګیله د عمران خان 5 لک نوکرۍ دي نو دا دی چې د عمران خان په سر د عمران خان چې حکومت راغی نو دغه په حکومت کې هم مونږ ټول بېروزګاره ګرځو تبدیلي خو رانله هېڅ تبدیلي هم رانله هر څه ګران کړل د اور په بیه کړو هر شي د اور په بیه د سکندر پته نه لګي چې هزار د چا قبلېږي وایي د هزار نه چا بازار موندلی نه دی او پیرو کې چا سورلال موندلی نه دی نو خبره دا دی چې که د یو غریب بازار څه کې د غریب زوی د نان نه ورسملي او د مالدار زوی د ښه تکیه او کباب او چرګان خوري دی ته مسلماني نه وایي حضور صلی الله په قرآن کې ویلي چې کوم شی د ځان دپاره خوښوي هغه به د یو غریب انسان دپاره هم خوښوي نو دوی خو وایي چې زموږ زامن دی ښه په پراډوګانو او لینکوزرو کې ګرځېدي او د غریب زوی مړه په تندر مه لګوه د لوږې دې مړ شي غریب د چا څو زما تیکه خوښه ده زما خسرې کړي تیکې خوښه ساک دی نه دی نه مړه په ساک باندې ساک کې پاور نه وي طاقت دا دومره خېټې چې کړي دي دی په څه کړي دي دی د چرګانو د پخو زما دی خېټې ته څه لګورې نو ستا خېټه ته خو دا دی چې خیر دی نه ته خو دا دی چې په چارسده کې که چېرته په دفتر کې او دا دی چې د ملک تاریخ خلکو ته بیانې چې منظري بابا کې هم غریب خلک شته ستا سکندر ستا په شان ایماندار او مخلص لیډر هېڅ چاته هم نشي میلاوېدی نه دا تکې دي ولې خوښې دي نو تکې دا دی چې ښه شی د چا نه دی خوا چې یو طرف ته اوس ساک او بل طرف ته چرګان او تکې پرتي نو سکندر ته پکې اخوا یو ډېر بې لیونی انسان یم نو هغه پېژني چې د چرګانو تکو ته لاس وړله او د ساک نه د لاس لرې که ساک مونږ له خېټې خرابې کړي د پټي دغه غندلو ساګونه خورو نو ښه خوراکونه خو نشته نه هم چېرته په ژوند کې فروټ وخوړل نه هم چېرته دوی وایي تعلیم وکړئ تعلیم زما ماشومان بچي دي واو آیسکریم نه نه سکندر ستا د دغه نه خو زما په شان غریب انسان یې نه ته افسر نه یې هلکه راواله ولې آیسکریم خو سکندر نه آیسکریم ولې زما په دغه چاته کې راواله سکندر نه سکندر بیا به هم د خیر سره یو ځل دغه کېږي ورکوټ الیکشن خو انشاءالله وباسو به دي دا ځل ووټ راکړې قسم درته خورم زما داسې لیډر خوښ دی چې ایمانداري چې د غریبانو په حق کې خبره کوي نو ووټ به راکړې که نه دا واله زما د کور نه دی زما د کور ماشاءالله زما د کور نه دی سکندره زما د کور تقریبا چې نه دي 10-12 سوټونه دي هغه ټول ستا دي زه په مخ مروت چاله نه ورکوم چې ځان ته د ډانګي ووایم او ځان ته د پوله پټې دغه کوم او د بل غریب د خوار وزار ګرځي ته یو ایماندار کس خو دا خلک په ایماندارۍ باندې پوهېږي نو ایماندار سړی څوک نه پاس کوي هغه ځکه چې هغه غریبو له پیدا ورکوي
چې غریب له څوک پیدا ورکوي هغه کس خو څوک نه پاس کوي چې څومره وایي دا څومره چې غټ سیټان دي دا وایي مړه غریب دی خوار وزار ګرځي زمونږ پیسو د چا بجې به وږې تږي ګرځي ښه چې سخته جنګ راشي او دغه راشي بیا ورته مونږ وړاندې کوي په پنجابه چې جنګونه او دغه راشي نو وایي عثمان خیل قوم ورته را مخامخ کړي صحیح دا بهادر قوم دا بهادر قوم دی دا مرګ نه وایي یاره طرفه نه کوي او چې نوکري یا خوالي بیا څه نه یاره چې امن راشي او دغه راشي د مالدارانو بچي پکې وایي او د غریبانو هغه پرېږدي سکندر په مونږ باندې قسم درته خورم زه د 22 برتوله تلم په مونږ باندې منډې ووایي پوجان لتې راله راکړي واپس هم راوشړي ټول دی نو مونږ خو چېرته د 10,000 روپو نوکري ونه لیده په وابډا کې هم حق دی په لیوي کې هم حق دی په منیشه کې مې ورور شهید شوی دی په یو کې دې هم دا دي دا ولې دا بس مونږ ته خلک وایي ستا قسمت خراب دی ورته هم قسمت که د خړې خر دی د غر نه راته راودانګه چې مړ کېږي که نو قسمت څه ته وایي قسمت خو که ته خړې خر دی منمه اختر کې به یې خورو اختر کې به یې خورو راګنا چکر به درله رالګوم سکندره ښه صحیح ده زمونږ یار جار ملګرو تاسو د واجر خبر نوم د خپل نوم زما عمرزاده نوم عمرزاده نو د خبره تاسو واورېدې او صرف دې دپاره مې دا ویډیو کوله چې سوچ وکړئ د په خبرو باندې دا خبرې یو خبره چې ده نو هغه د سوچ خبره ده او کار څوک دا ویډیو ګوري نو پکار ده چې په یو خبره باندې د واجر مونږه سوچ وکړو پر یو کلي کې داسې یو واجر شته چې د معاشرې د خلکو هغه د حد ته را رسولی دی د ریاستي پالیسو حکومت چې دی هغه د حد ته را رسولی دی ډېرې زیاته د خبره دا ده چې زمونږ لیډران چې دي هغه غریب احساس د چا سره دوه ټپې ورته اوسو که ذاخره کې وی سوچ پسرلے پس مغر نئی سوچ وقت خوبا پی خور نئی یار تراغی کلی تا مرازا یار تراغی کلی تا مرازا دل تا زنزانی د نپرتون دی تب پراتلو باندستو مانشی دل تا زنزانی د نپرتون دی تب پراتلو باندستو مانشی سوچ ملکن باندې سحر نئی سوچ وقت خوب پی خور نئی یار تراغی کلی تا مرازا یار تراغی کلی تا مرازا آگانو خار کی ورکا یارا د کلی خړې کوسې رنکی ککراچې پتا ودان دیوی زما د زړه په خور مخې روا د ملکن په دنګو غرونو وټه پک یارا د کلی خړې کوسې رنکی د کراچې درناګانو خار کی ورکا یارا د کلی خړې کوسې رنکی